یتیم هغه چاته نه ویل کیږي چې پلار یې مړ وي، بلکې یتیم هغه دی چې د علم او ادب څخه محروم وي. ښایست دا نه دی چې په کالو ځان ښایسته کړه، بلکې ښایست هغه دی چې علم او ادب زده کړه. ویل او زده کړه تر مال جمع کولو غوره دی. نو بیا ستا څرنګه خیال دی چې نه به وي غوره؟ په حدیث کې راغلی دي کما تحبونه تموتون کما تموتون تخرجون. څرنګه چې تاسې ژوند کوئ همدغسې به مرئ، څرنګه چې مړه سواست هم به پر هغه حال بېرته راپورته کېږي. د اولاد تربیه په اسلام کې نه په نورو شیانو. زموږ اولادونه په دې محیط کې څنګه تربیه اخیستې ده؟ ما به و تاسو ته ویل چې تلویزیون 5 مقاصد د دین مقدسه زائله کوي. تلویزیون ته کښېنستل، اولاد ته ایښول، زنانو ته ایښول، 5 مقاصد د دین او د شریعت زائله کوي په کتاب کې نوشته دي. نمونې تاسو ولیدل، تاسو یې اورئ، موږ ولیدلې. په تېره هفته کې تاسو واورېدل چې 4 هلکانو یو هلک وژلی او غلا کاوی او د پلار څخه یې پیسې غوښتلې په تلیفون کې. دا 4 هلکانو دا هلک مړ کړي، رسۍ یې وغاړې ته ورواچوه. وجه او سبب د دې هلک د وژلو چې شي و؟ تلویزیون و، فلمونه کتل و. ځکه د دوی دا خیال و مطلب و چې د پلار څخه بیا پیسې واخلو، موږ به هندوستان ته ځان ورسوو. د هندوستان و هغه سنداګانو ته به ځانونه ورسوو چې نن زموږ استازو د کندهار د پښتنو مسلمانانو په کورو کې هغه سنداګان رقصونه کوي او ورته غورځي. و هغه سنداګانو ته زموږ استازو بچیان ځانونه رسوي. دغه د تلویزیون ثمره ده چې کوچنی د 8 کالو هلک یې په قتل باندې ورساوه، مړ یې کړي چې دوی دا غوښتل چې موږ هندوستان ته ولاړ شو. هندوستان ته خو د دې الفانو بل مقصد نه و بغیر له عیاشي ما سوا. هندوستان ته خو زه هم لاړم. په هندوستان کې زموږ د وطن د کابل پیغلانې انجونې په تیاره کې زما سره راسره په کمیسه و پرتو کې چې هلته په دې په میدان کې ورکښته سول، پرتوګ یې وغورځاوه، نیکر یې واغوستې. دا زموږ د وطن ښځې، دا زموږ اسلام دی، زموږ مسلماني ده. بلکل پر سړک باندې ودرېدلم په هندوستان کې، ما په پرداکو په کمیسه کې سړی نه دی لیدلی، نه ښځه او نه نر. او بلکل ښځې او ناروا او پایشهخانې او مردګوخانې داسې په عامه باندې وې. څوک چې هندوستان ته ځان رسوي هغه هم د دغو رنډیو دپاره ځانونه رسوي. نو د دې الکوانو پلران او خپلوان او قریبان دې په دې باندې پوه سي چې په کور کې یې تلویزیون او پردي سنداګان ورته ښولي دي، هغه غواړي چې دغه سنداګانو ته ځم. ولې ما واورېدل د یو چا څخه چې زموږ ستاسې د وطن د پښتنو یو ښځې دا خواهش کړی و چې زه ځان رسوم هندوستان ته، هلته شاهرخ خان کوم. شاهرخ خان څوک دی چې په فلم کې کار کوي؟ زموږ د وطن د پښتنو ښځه دا خواهش لري. که تا شاهرخ خان په تلویزیون کې و خپلې ښځې ته نه وای ښوولی، نو به ستا ښځې خواهش د شاهرخ خان د مېړه کېدو نه کولی چې زه به هندوستان ته ځان رسوم او شاهرخ خان به پر ځان باندې خېژوم. دا د تلویزیون ثمره ده. په کور کې و ښځې ته تلویزیون ایښول، دا پر ګناه باندې موږ نه بولو، مګر 5 مقاصد د دین و د اسلام زائله کوي. 5 مقاصد د دین و د اسلام. اولین یې دغه څونه ګناه، ستا دغه زوی چې هلک یې مړ کړي په قتل باندې، ته ورسره شریک یې، کلکم مسؤول عن رعیته. په ورځ د آخرت به د ده ګناه ستا پر اوږه باندې کېږي. بېغمه اوسه چې ته دا زما اولاد مړی وکړي، نو زه پلار یم، زه به خلاص یم، ګناه یې نو پر ما باندې نسته. نه په ورځ د آخرت به دغه اولاد تا در ګرېوان نیسي چې ای پلاره زه دې پر کومه لار باندې روان کړی وم او په کومه لار کې دې ما ته تربیه را کړې وه. ما دې اسلام ښوولی و، که دې په ما د هغه سنداګانو د هندوانو د هندوستان د فلمو د هلکانو سرونه دې په ما باندې جوړ کړي وه، هغه لباس دې په ما باندې کړي وو، هغه رقم انسانان زموږ ستاسو په وطن کې تاسې ورته وګورئ چې هر دوکان ته ورسئ، هغه رقم فلمونه عکسونه ځړېږي، د رخشو پر شاو باندې د فلمو د سنداګانو عکسونه ځړېږي، په کورو کې د فلمو د انجونو د هلکانو عکسونه ځړېږي، او د مذهب نومونه دي ازده، د امام اعظم د پلار نومونه دي ازده چې پوښتنه ځینې وکړي. هغه ورځې په تعجب کې ورته ولاړم. په دغه کتاب مې دې قسم وي چې هر څه نومان په کتاب کې راغلي دي د صحابو د اولیاو، امې ویلی سم، امې ازده دي. زما دې په دغه کتاب باندې قسم وي بغیر ستا د اورېدو څخه که ما په فلم کې د یوه سړي نوم یا ازده یا ما ته رامعلوم چې دا پلانکۍ ښځه ده یا دا پلانکۍ نوم دی، تا په ما باندې ښوولي دي. شاهرخ خان تا ما ته راښوولي. یو ناست دی بل ته وایي وایي پلانکۍ پېژنې، سنګي ډیول دی که څه شي دی دا پېژنې، هغه ول وپېژنم، یې ول ورور یې څه نومېږي، ول بابو ډیول، ول پلار یې څه نومېږي، ول دربندر. ما غږ پر وکړي مال د امام اعظم د پلار نوم چیشتي، ول ولاکه راته معلوم دی. د بابو ډیول د ده پر ښځه باندې ټول افغانستان واچوم، د هغه نوم دې ازده دی او د امام اعظم صاحب د پلار نوم دې نه دی ازده. په جواب کې ما ته وایي وایي کاري صاحب په دا مسجد کې چې هر څه درته ناست دغه ګرده ولاکه دی، دا یوه د امام اعظم صاحب د پلار نوم نه دی ازده. ما ته یې راوستلی دی چې ژوند یې په هغه مردارخانو او په هغه رنډۍ کې تېر کړی دی، لوړ زره یعنې در ما 3 کاله مشر و. والله قسم په جلاله درته اخم چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ازده وه، ما ور ازده کړله.
بسته میاشت مې دا کلمه ورته ویله چې د ده ژبه مې پر کلمه باندې راواړول والله کې ازده وه او په 2-3 ورځو په 2-3 وارو یې کلمه نه سوه ویلی پر دا خوله باندې پر دا ژبه باندې کلمه نه جاري کېدله داسې انسانان هم نور ستاسو په ملک کې شته مسلمانان دي د مسلمان بچی دي دا یوه نتیجه د کوچني څخه چې پوښتنه وکړې په مذهب د چا یا په مذهب د شاروخان یم خلاص ای پلاره که تا شاروخان او که تا تلویزیون او که تا دا رنډیانې و خپل اولاد و ښځې ته نه وای ښوولي نه به ستا زوی ویلی چې زه په مذهب د شاروخان یم او نه به ستا ښځې ویلی چې زه ځم هندوستان د شاروخان کوم کوف چې برابر وای هغه به یې کولی ښځې چې په تلویزیون کې رقصیږي هندوانې ستا ښځه یې وویني هغه رقم لباس کوي نارینه چې په تلویزیون کې رقصیږي ستا ځوانان چې وویني هغه رقم لباس کوي اوس کم لباس دی سرونه د هندوانو پر رقم نه دي لباس د هندوانو پر رقم نه دی کردار مو د هندوانو پر رقم نه دی ما ته یې وایي کاري صاحب ته پر دا فلم باندې لګېږه په دنیا کې یا فلم دی یا علم دا سړی ما ته وایي په دنیا کې یا فلم دی یا علم ما ول ډېره ښه وینا دې وکړل دا هغسې هم ده علم په انسان حلال و حرام پیژني خور و مور په پیژني پاکه ماندینه و منکوحه په پیژني اخلاق حسنه و شریعت و اسلام په پیژني او فلم چې دی تمیز د حلال او د حرامو نسته پکښې مور و خور نسي پکښې پیژندلی ما اورېدلې وه شاید تاسو هم اورېدلي وي چې په چمن کې یو سړي تلویزیون کور ته راوړی و لڅ فلم یې وراچولی و بالاخره یې شهوت پورته سوی و خپلې خور ته یې ور حمله کړه د خپلې خوره سره یې زنا وکړه نو 5 مقاصد د دین او د اسلام په دغه خاطر باندې دغه یې ثمره ده د تلویزیون چې د خپلې خوره سره زنا په باب د فلم راوستل وسول نو که موږ پښتانه یو مسلمانان یو خپل اولادونه باید د داسې نارواو څخه رابند کفر د دنیا مختلفې طبقې دا خو تا ته وایي چې دغه وکړه تا باعثه کوي پر دغه باندې ځکه هغه هم کافران دي او دا کافرانو جوړ کړي دي او خوښ د کافرانو ما لا ته وړمه ورځ دلته یو غل ونیوی دا بوټونه یې غلا کول د مسجد یو مې په روش کال نیولی او ما واده کړی وه چې مال دلته دا مسلمانان راځي دا بوټونه غلا کېږي خدای ته مې خواست وکړي مال الهي ته ماته رسوا کړه خو وړمه شپه راته رسوا سو سړی به مې ورته پټ کړی و چې ته ورته پټ سه د یو مسلمان چپلۍ کې یو بوټونه به یې یوړل لس پښې به راووتې زما څخه به یې چمپل غوښتل ما به نور چمپلان ورکړل نو میټینګ کې نو دا واده ما کړې وه چې زه به پر دغه میل باندې تړم او دغه وینا به په کوم چې په دغه مسجد کې شرعي نظام قائم دی د پانچ روز یا کفري نظام قائم دی او څوک چې بوټونه غلا کوي دغه بیا پای سړی مې وتړی په رسۍ پر هغه میل د لمانځه چې خلک راووتل دا مې ورښولې وه نو ټولو خلکو ته یې وویل ولورونو دلته په دې مسجد کې شرعي نظام قائم دی د باندې چې در مسجد ته ووتلاست کفري نظام قائم دی هر څوک چې بوټونه غلا کوي هغه پای به دغه رقم لکه زه چې بس دغه جزا ما ورکړه یو چا راته وویل کاري صاحب بالا علاقه پرېږده ما نه دغه سزا زه ورکوم پر غله پر ناروا به زړه هم نه سوځي که دې زړه پر وسوځي خدای عز وجل تا د ده په ګناه کې شریکوي خدای عز وجل هغه ګناه ستا پر اوږو باندې اچي خو زموږ استازو څخه په باب کې د اولادو د نارواو خدای هم ناراضه دی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ناراضه دی علیه صلات وسلام ته هر دوشنبه او پنجشنبه د امت اعمال ورځي دی د دې امت مرحومه اعمال ویني داسې اعمال یا پروردګار عز وجل زموږ و سردار کونین ته و حضور ته مور وړي الهي چې ستا حبیب او ستا رسول په هغه باندې ناراض وي نو خپل اولادونه کنټرول د اسلام تعلیم و دین اوس کافرانو د اسلام دین په حقیقت سره پیژندلی دي ځکه چې د اسلام په دین کې ډېرې ښېګڼې شته مسلمانان په خپل شرعي نظام کې ډېر ښه د خوند ژوند تېروي او بیایي ټول متمایل دي اوس و دې د اسلام و دین ته چون چې ظاهري اسلام نه راوړي مګر په باطن کې ټول احکام د اسلام چې دي هغه موافق د هغه ژوند سره دي چې هغه ژوند ډېر د صلاحیت ژوند دی خلاص موږ تاسو د هندوانو چمونه کوو د هندوانو لباسو ثقافت کوو د خپلو پښتنو ثقافت مو پرېښدي د اباو د اجدا هغه توره و مړانه هغه څه چې هغه ډیلي ته احمدشاه بابا تللی و په هغه ډیلي کې لال کلا و پر هغه ځای باندې تخت د جهانګیر پاچا زه خپله ورغلم پر هغه ځای باندې ودرېدی افسوس د خپل پښتون ملک ورته رایاد شول د ډیلي تخت یې راومه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د پروسرونه په ټول دنیا کې دا د پښتنو علاقه وه په هر څه باندې غښتلي چې په تېره جمعه کې ما تاسو ته څه اوصاف واورول مګر اوس موږ خواهش د هغه هندوانو کوو چې هلته په هندوستان کې دي کافران دي مشرکان دي بتې درولې وي ګلان په غاړه کې ور واچي سجده ورته وکړي هغه د دوی خدای دی
هغه مردار ملک دی چې ما دلته اکثرو خلکو وویل ولته څنګه ژر رالې یعنې ولاړلې که یا ما څو شپې پکښې وکړلې محدود زما نفس تنګ سو چې هغه زما خپل مطلب و د ډاکټرو د ناجوړیو د دوا پورې ما په هغه مسجدانو کې چې ما د سهار لمونځ کاوه چې ورپورته بسوله مسجدان خالي و مسجدان و په تپري مسجد تاریخي شاهجهان پاچا جوړ کړی او بل هغه مسجد چې شاهجهان پاچا په خوب کې لیدلی و بیت المعمور یې لیدلی و چې دغسې مسجد به بنا کیدی چې راکښېنسي هغه خوب یې هیر سو ټول انجینران یې راوغوښتله ول ما ته نقشې واچوئ ما به رایي یو مسجد په خوب لیدلی دی په خوب کې راته ویل سوي دي چې دغه رقم مسجد به په هندوستان کې جوړوي اوس د هغه مسجد نقشه راڅخه ورک سول یو انجینر یو رقم نقشه ورته اچي بل رقم خو ټولو انجینرانو نقشې ورته واچولې ول یا دا یوه نقشه لا هم نه ده بالاخره شاهجهان باچا ورته وویل ول که چیرې تاسو سبا ماښام ته ما ته د دغه نقشه رانه وړل تاسې څنګه رقم انجینران یاست ټوله وژنم د یوه انجینر یو ملنګ یو فقیر یو درویش د خدای د لارې ملنګ ول خو د خدای د لارې د ملنګیانو څخه هم بد راځي رحمان بابا وایي چې په یوه قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو رحمان بابا وایي دغه انجینر یو ملنګ شناخته درلودی ورغې هغه ته ول داسې واقعه ده ملنګ ورته وویل ول د دې نقشه به زه در وښیم ول څنګه ول شاهجهان باچا بیت المعمور په خوب لیدلی دی بیت المعمور په دنیا کې یو انجینر نقشه اچولی سي نه سړی اچولی سي زه به د بیت المعمور نقشه در واچوم ملنګ ډېر رسېدلی و پر کاغذه باندې د بیت المعمور نقشه واچوم کاغذ یې په لاس ورکړي راغی شاهجهان باچا ته ول صاحب هغه نقشه مې در پیدا کړه دا ده چې مخ ته یې کښېښول شاهجهان باچا ورته ول بلکل دغه نقشه ده دغه ما په خوب کې لیدلې و برای نقشه راولاړ شو مسجد یې شروع کړي د خدای در آباده د خپل ملک خزانې ټول پر مصرف کړلې یعنې بیت المعمور به نو څنګه جوړي د خدای بیت المعمور چې د خدای د ملوک کعبه ده په څلرم اسمان کې ټول ملک یې پر راګرځي چې یو وارې یو طواف پر وکړي بیا د قیامته پورې وارې نه ورسېږي داسې کعبه ده کله چې مسجد جوړ کړي آباد یې کړي په مرور د زمان ډېر وخت تېر سو چې قبله نما یې پر کښېښوي مسجد ته قبلې څخه کوږ دا ټوله مصرف یې هم پر کړي شاهجهان اریان سو چې دا مصرفونه د ملک خزانه مې ټول پر مصرف کړل او اوس مسجد ته قبلې څخه کوږ دی انجینر بیا ولاړی و هغه ملنګ ته ملنګ ورسره را روان سو راغی په مسجد کې په میراب کې ودرېدی دا خپل ځان یې سره وښوروئ دا مسجد یې د کعبې پر خوا باندې برابر کړي پر قبله نمای برابر سو مګر اوس چې هلته په سرهند کې امام رباني مجدد الفساني پروت دی نظام الدین اولیا پروت دی خواجه اجمیر صاحب پروت دی تاریخي ځایونه شته مګر نه د دغه تاریخي ځایو دپاره چې یو انسان نیت وکړي چې زه ولاړ سم سیاحت بلکل په کتاب کې جواز لري چې سړی ولاړ سي د یو زیارت دپاره د یو مسجد دپاره زموږ ستاسو خلک د دې خواهش کوي چې د فلمو و هلکانو ته ځان ورسوي چې د هغو سره همراه سي هغه رقم ورسیږي اوس که یو ځای په سالون خوشبخت کې یا په یو لوکس هوټل کې کاري صاحب پورته کې پر سټیج باندې او تبلیغ د خدای او د قرآن احکام بیان کې یو څو محدود کسان به ناست اوس نو تاسو وګورئ چې بابو ډیول چې هغه د دوی پلار دی د هندوستان څخه یې راوله اعلان وکړه ورته په زر زر افغانۍ بیا ټکس هم دی نو په یو سالون خوشبخت کې یا په یو هوټل کې یې ودروه چې درته ورخصېږي بیا نو د خلکو انسانانو نوبتونه وګوره بیا نو دا خلکو ته وګوره چې څومره انسانان ناست دا رقص ته څونه ناست تاسې په تلویزیون کې کتلي چې څوک راځي یا رقص کوي یا یو ځای یو جلسه یا وم زه تبلیغ د خدای روی دی قرآن وایم احکام خلکو ته بیانوم هېچا در اوسه په غېږ کې نه یم اخستی چې پر خوله باندې یې مچ کړی یم یا دې پر باخو باندې مچ کړی یم ګین کوي ساده ګین چې یو ګول یې ورکړي او ویې ګټله هغه سړی په غېږ کې پورته دی ګلانو پیسې پر اوري تر هغه وخته پورې چې 1 ساعت 2 ساعته د خلکو په اوږو کې اخیستی وي خلاص دې ځای ته ولا پکار دي نو د اسلام څخه مو شوق دونه راکم سوی دی و شیطان او باطل لار ته مو شوق میل دومره ډېر سوی دی موږ تاسو ګده په پوهېږو یوازې زه نه چې در په یاد یې کړمه چې دا ولې دغه رقم ده وجه څه شته وجه تلویزیون شراب زنا ناروا مړی قتل دغه ټول د تلویزیون څخه کېږي په تلویزیون کې بربنډې ښځې ښکاره کېږي که په تلویزیون کې ستا ښځه شاهرخان وویني یا یو بل داسې سنډا وویني او خو نو ځان سم کړی د رشیا اغوستي ټیکۍ اړولې ښه سر یې ژړی پاکه خریلې ستا ښځه ورته وګوري په زړه کې به دا نه وایي چې کاشکې مې دغه سړی میړه وای تا ورته ایښی انسان چې و تلویزیون ته ناست په تلویزیون کې یو ښایسته ښځه ووینې آیا ستا خواهش دا نه کېږي چې دغه ښځه زما وای یا د دغې ښځې سره زه جوړه سوی وای هېڅ یو انسان دا خواهش نه لري کې نه لري تاسې یو ولاړ سئ ورته دا خواهش نه لري خلاص تلویزیون خلک څه کوي چې ویني یې چې ښځه نه یې پکښې په جنت کې چې هوره نه وي جنت سړی څه
په تلویزیون کې چې ښځه نه وي نو تلویزیون سړی څه کوي؟ اول ما ته چې ووایه چې په تلویزیون کې ښځه نه وي زه تلویزیون ته نه کښېنم، بې فایدې څه کوو؟ خلک چې تلویزیون ته کښېني دپاره د ښځې کښېني او بیا په تلویزیون کې و هغه ښځې چې هغه انټیکه غورځي هغې ته ګوري چې ښه بربنډې یې لا خوند پسې ورته ورکوي چې وایي خدایه کشکې دې د دغه ښځې سره جوړه کړې وای. کوچنی یې مړ کړي د پلاره څخه یې 100 لکه غواړي ځان رسوي وایي هندوانو ته چې وایي هغه هندوان ته ورسم ځکه هغه ښځه یې خوښه سوې ده یا یې نران خوښ سوي دي چې هلته ځان ورسوي 100 لکه یې د پلاره څخه غوښتلې. خدای رسوا وګرځول د مؤمن د قتل ګناه چې تاسو په ځان په دې خبر کړئ چې د مسلمان څومره ګناه. نو په کور کې چې ستا ښځه خوښېږي په تلویزیون کې نو ستا د مانجینې ستا د خور ستا د یو بلې قریبې سړی نه خوښېږي په تلویزیون کې هغه چې ورته ناست یې ریموټ یې په لاس کې چې هر ځای کیبل ورته راسته ډیش انټینا ورته سته په ډیش انټینا کې نور رقم رقم کارډونه ورته ولیږي هغه ورته سته رقم رقم چمونه چې اوس راوتلي دي کفارو دلته راوستلي دي موږ په خپل اسلامي ملک ایله کړي دي. سبحان الله. کافران څه غواړي؟ کافران څه غواړي؟ کافران دغه غواړي چې خدای تعالی په قرآن کې وایي انسان باندې شیطان پسې دی وایي ته کافر سه. کله چې انسان کافر سو شیطان څه ورته وایي؟ خدای په قرآن کې وایي انا بریء منک زه ستا څخه بېزاره یم و انا اخاف من رب العالمین او زه د پروردګاره څخه بالا بیریږم. شیطان ورته وایي دا سړي ته چې کافر یې کوي شیطان ځینې ولاړ سي د کافر سره شیطان نسته ورسره. شیطان خپل شائقین خپل انډیوالان دپاره د دوژخ تیاروي چې هغه څوک دي هغه د فلمو شوقیان او د فلمو خواهشتان دي. الله مو دې وساتي. جنت اسانه نه دی. څوک چې وایي جنتونه دي وچیش دي ما ته هغه ورځ یې وویل جنت ته به ځو د خیره سره ما نه جنت نسته ستا په سترګو ولاکه جنت ولیدل تا څه کړي دي د جنت لپاره؟ څه دې کړي دي د جنت لپاره؟ مړی دې سره کم دی اجره دې سره کم ده ختم دې سره کم دی فاتحه دې سره کم ده واده دې سره کم دی عاج دې سره کم دی عبادت دې سره کم دی د مسجد پاکي دې سره کم ده اخلاق دې سره کم دی لباس دې سره کم دی ژړه دې سره کم ده سر دې سره کم دی په کم یو شي سره ته د جنت لایق ځان ګرځې. ان المتقین په تحقیق سره جنت دی دپاره د پرهېزګارانو. پرهېزګاره چاته وایي؟ چې فلمونو دې ته هم پرهېزګاره وایي چې شوکو ته ناست دې ته هم پرهېزګاره وایي چې ځان یې د هندوانو په رقم باندې سم کړي دې ته هم پرهېزګاره وایي. من تشبه بقوم فهو منهم. تاسې ما څخه خوا مه بدوئ. رسول الله وایي هر هغه سړي که د یو قوم سره ځان مشابه کړي هغه سړی به په هغه قوم کې راپورته کړي. ما داسې انسانان مسلمانان لیدلي دي والله قسم په خدای درته اخم که ما ته کافر و مسلمان نه معلومېږي چې کوم یې کفر دی کوم یې اسلام. د مسلمان خو جامه باید د کافر څخه جلا وي ثقافت. ما په هندوستان کې ورته کتل مسلمانانو کافران سره ګډ و مسلمان یې ما ولاکه پېژندي. په میدان کې مې پوښتنه وکړه چې راوته مې درته وویله چې د کعبې شریفې د قبلې طرف ځینې وپوښتل لمونځ وکړم بارولو هغه پلانکی چې ناست هغه مسلمان دی ای مې کټ مټ هندو د هغه رقم سر ودرشي زه چې ورغلم ما قبله کوم طرف ته نه ور معلومه چې قبله کومې خواته ده مسلمان و خلاص په نامه مسلمان. جنت اسانه ده. دوژخونه چې دي دوژخونه د جنتونو ډېر غټ دي خدای خپله پراخه کړي. دوژخونه ډېر دي د جنت خواهش به نه کوو. جنت ته مړو تاسو نسو ورتللی په داسې اسان طریقه. جنت ډېر تکلیفونه غواړي. جنت ډېر زحمتونه غواړي. جنت ډېر زیارو رنځو مشقت غواړي. تا په هېڅ شي کې مشقت و تکلیف نه دی لیدلی نه په اسلام کې نه په وطن کې نه په ناروا را بندولو کې. جنت د هغه کسانو دپاره دی چې خدای تعالی عز وجل په دنیا کې د جنت زیری پرول. ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه زبیر فی الجنه طلحه فی الجنه دغه صحابه کرام خدای د جنت زیری په دې دنیا کې پرکړی دي چې دا به په جنت مړو تاسو که در یو کونج ور ووتلو خدای تعالی عز وجل مو دې ور وباسي. د خدای بې فضله هېڅ نسو کولی په دغه ناقص عبادت چې ما وتایه کوو دا د خدای په دربار کې هم دغونه د کم لکه دغه نوک دغونه قدر نه لري. نو به د خدای فضل غواړو کې د فضل په خاطر باندې تر یو کونج ور وایستلو ویې بخښلو خو په بیا او که نه وبخښلو دوژخ مو ځای دی خلاص دوژخ ته به ورځو پر دغه اعمالو افعالو باندې. نو زه دا اخیره وینا تاسو ته کوم چې خپل اولادونه تربیه د دین و د اسلام ورکړي. د دې تربیه مه ورکوئ چې د دنیا کسب به ازده کړي یو څه روپۍ به راته پیدا کړي او زه وږی یم خواستغی یم. دغه څو عمر ته چې ته ګورې د دنیا هغه د آخرت و عمر ابدي ته وګوره چې هغه ابدي کور و ژوند ستا دی هلته به د ابد دپاره ته یې. دغه د باندې دروازې ته وروځه پر دا سړک باندې وګوره دا فوټوګانو ته وګوره د رکشو و شاو باډیو ته وګوره موټرانو ته وګوره بیا د نوروز ورځ ده بیا د جشن ورځ ده بیا د ښځو د حقوقو ورځ ده بیا چشي ورځ ده دا ورځې مو را ایستلي دي د ځانه څخه بې کتابه ګرده په کتاب کې غندلي دي په جنتري کې مو ورځې ورکړي چې دا د پلانکي نړیواله ورځ ده د ښځو نړیواله ورځ
ښځې کم حقوق غواړي که دغه حقوق غواړي لکه زما سره چې په کابل کې په تیاره کې ملګري وې چې میدان ته ورکښته سولې پرتګال یې وکښله نیکران یې واغوستل دا خو حقوق بشر او دا حقوق د ښځو نه دي دا خو کتاب ډېره منع فرمایلې ده ما ته هغه ورځ یو رالی و دلته د ښځو غونډه د ولکاري صاحب ته به راسې د اسلام د نګاه څخه به دا د ښځو ویناوې وکړې نو زما دغه عقیده سول دغه مینیت سو چې زه به ورسم چې ورته وبوایم چې وقرنه فی بیوتکن د ټول دنیا د بوشه څخه نیولې تر کرزي و بیا در اکښته پورې ټول راسي دغه آیات مات کړي چې په دغه آیات باندې څه کوي چې وقرنه فی بیوتکن ښځه دې مطلق په کور کې قرار نیسي د باندې دې نه راوځي نه د کار دپاره نه د ډاکټرۍ دپاره نه د سودا دپاره د هېڅ شي دپاره چې خدای وایي نه راوځي مطلق کې ذکر کړی دی چې وقرنه فی بیوتکن څوک یې ماتولی سي دا آیات هر څوک چې دا آیات ماتولی سي راولاړ سي نو ته ماته دا وایه چې دغه دلیل راته ولټوو چې ښځه دې لڅ مخ راوځي دا خو نه ماته معلوم دی او نه زه وایم چې ماته ټیک $1,00,000 په پاکټ کې پیچلي راکړې لا به زما ته خوله راونوځي چې ښځه د باندې راوځي که دې ښځه راوایسته خو دې تباه کړه خلاص خو هغه ښځې دي چې تلیفونونه ورڅخه دي د باندې راوځي لعنت یې پر میړه لعنت یې پر پلار لکه رسول الله چې پر ویلی دي لعنت یې پر خاندان چې خلک یې اوري په تلیفون باندې سړي ته زنګ ویي ورته راځي هغه یې بیا زنا ورسره کوي زنا چې په یو ملک وي دا ملک به څنګه آباد وي رشوت چې په دې ملک وي دا ملک به څنګه آباد وي قانون چې د کفر وي بیا به دا ملک څنګه آباد وي لڅمخې ښځې چې راوځي بیا به دا ملک څنګه آباد وي ګناه او فلمونه او تلویزیونونه او عکسونه چې وي بیا به دا ملک څنګه آباد وي د بارانو خواهش کوو باران نه کیږي د خدای رحمت هغه حیوانان هغه د ماهیان د دریابو خدای زموږ او ستاسو په ګناهو باندې نیولي زموږ او ستاسو په ګناهو خدای نیولي هیڅ دا قرآن دا دین دا اسلام زموږ زړو ته نه راولېږي په خولو باندې یې وایو خلاص په غوږو باندې اورو ارمان چې راولېدلی دا زموږ زړو ته دننه ننوتلی او په هغه باندې به عمل کولی خلاص نو زه ورتلم یو بل چا راته ویل مه ورځه دا د ښځو حقوق کاکا څه به کوي بالا د ښځو څونه حقوق دي لا تر اوسه نه دي پوره سوي د ښځې حقوق تر اوسه نه دي پوره سوي هغه نه حقوق چې و نارینهو ته خدای تعالی عز وجل ورکړي دي و ښځو ته یې ورکړي د قرآن د نګاه څخه اوس ډېر په پراخه پیمانه باندې هغه د قرآن د خلاف څخه اوښتي دي چې هغه ښځې لا د ښځو حقوق نه دي پوره دغه رقم حقوق د ښځو پوره دي چې پرتوګ ځینې وکاږه بیا د بیمه اپ نیکر په واغونده او یو سینه بند ور وتړه خلاص دا د ښځو حقوق دا د پښتنو په ملک کې دغه رقم غواړي انګریزیان یې غواړي امریکایان یې غواړي روسان یې غواړي نور کفار یې غواړي ځکه چې د دوی په قانون او د دوی په دین کې دا هیڅ مهمه خبره نه ده چې ښځه دې په کور کې قرار نه نیسي دا یوازې په اسلام کې شته په کفر کې د ښځې و د نر فرق نشته د ښځې و د نر ما داسې ښځه لیدلې ده چې تر پایه پورې ما نه پېژندله چې دا نر دی او که ښځه وریښتان یې یو لکه هلک چې پیکی واړي او د شا د خواس یې سکوستلی همدغه رقم یې پیکی و ام جانکه چې اغوستی د نر د رشي یې کړې د نر اخر چې مې ځیګر ته وکتله ځیګر یې پړسېدلی و مال دا خو ښځه ده معلومېدله ولاکه چې دا ښځه ده او که نر دغه رقم حقوق غواړي یا دغه رقم حقوق غواړي چې بې پرتوګه راوځي و بازار سینماو ته ورې لکه کرکټ ته ورې لکه نورو ځایو ته ورې لکه رقصو ته ورې لکه دغه رقم حقوق د ښځو دی په قرآن کې خدای وکرنه فی بیوتکن د کوره څخه دې ښځه نه راوځي که ښه کوئ و ښځو ته تلویزیونونه د بازارو څخه رانیسئ ډیش انټینا کیبل دا وختونه ښځو ته کښېږدئ که غواړئ چې د کفر قانون برپایه کړئ که غواړئ چې د کفر قانون راولئ د کفر قانون خو راغلی دی که غواړئ چې شی ملاتړ وکړئ او شی پوره کړئ او شی بشپړ کړئ د پښتنو نوم د ځانه څخه ایسته کړئ د اسلامیت نوم د ځانه څخه وغورځوئ نو هغه رقم د کفارو افعالو اقوالو حرکاتو سکناتو چې راواخلئ بالا خلاص د اسلام نوم مه اخلئ هغه شرمېدلی قوم چې د اسلام نوم اخلي او د اسلام په احکام باندې عمل نه کوي زما و دغو انسانانو ته ډېر درد راځي نو د اسلام نوم په ژبه باندې مه اخله اسلام مه وایه چې زه اسلام یم دا مه وایه چې زه مسلمان یم سم دم کافر سه سم دم د هندوانو په مذهب سه نو بیا په کور کې هغه د هندوانو عکسونه د چا په کور کې د هندوانو عکسونه نشته په تلیفونو کې ملا د هندوانو عکسونه د هندوانو د ښځو عکسونه ثبت کړي هغه راځو په مسجد کې په هغه عکسو کې لمونځ هم کوو د هندوانو ریکارډونه په تلیفونو کې اچولي راځو په اول صف کې درېږو شرم هم نه درځي بې شرمه چې هغه زنګ درته راسي او ریکارډونه وایي ما په کراتو په دغه معراج کې په دغه مسجد کې اورېدلي د ښځو اوازونه د هندیانو هندي ریکارډونه یې تلویزیون ته و تلیفون ته ور اچولي په تلویزیون خو دې ارمان نه وختي چې په کور کې دته ګرده شپه ډېر انسانان شته چې د سهار لمونځ دوی قطعا په جماعت خو یې نه دي کړي والله کې دغسې خپل هم کړي دي ډېر انسانان ما لیدلي چې ځینو ځایو ته ورغلی در 9 بجو تر 10 بجو پورې لکه خره بیا د بې معاف ټنډ پراته لعنت د خدای و د رسولو د ملائکو پر اوري پر 9 بجې چې راکښېنستئ مخ پرې وي و خپلو کوچنیانو ته وایي ورسه هګۍ راماچ کړه بیا ناشته مو کې د باندې راوځي و بازار ته خپل دوکاندار ماخوستن تر 1 بجې پورې د 2 بجو پورې پرندي سنډاګانو ته ناست وي د هندوانو فلمونه ګوري نو د هغو نومان بیا څنګه یې نه زده د هغو د ښځو نومان بیا څنګه نه زده په دنیا کې یا فلم دی یا علم دی کاري صاحب خلاص
دا هم دی ماته وایي یعنې د فلم څخه هم دونه اخیسته کېږي د فلم څخه دونه اخیسته کېږي لکه په چمن کې چې فلم راچولی و پر خپله خور باندې راغورځېدلی و دغه ته فلم وایي او علم چې دوی ما حاصل کړی دي زه هغه احکام چې په کور کې سته په باب کې د ښځې سته په باب کې د بیابان سته ټول الحمدلله ما ته معلوم دي هغه تا ته نه دي معلوم تا کلمه وویلی زه پېژنم هغه سړی چې ما ته دې د کلمې دپاره راوستي چې کلمه کاري صاحب دې ته ور وښیه لمونځ خو یې بلکل نه وي زده په نامه بیا نه درته اخم ډېر انسانان یې پېژني دلې په دغه محل کې سته واده یې ورکړی 2 اولاد یې پیدا سوي په دغه کتاب یې د قسم یې کې ټکه لمونځ یې زده در اوسه پورې لمونځ ما چې راوستي چې هر څه مې په وکړه پوره یې نه پر اوښتله چې لمونځ څنګه زده کړي او څنګه یې ووایي چې ستا کلمه نه ده زده د اسلام په ملک یې ستا لمونځ نه دی زده او د جنت خواهش کوې ولې افتونه راباندې اوري ولې نور بارانونه نه راباندې اوري نو په لیاز د خدای د علیه صلات وسلام په خاطرو یو لږ څه اندازه ځانونه را کنټرول زما په شمول زه خپل ځان ته هم وایم تاسو ټولو مخلصونو او دلته چې راغلي یاست دا د تبلیغ شایقین یاست تاسو ټولو ته وایم چې رسول الله په قبر کې مه زیروئ په لیاز د خدای رسول الله زموږ په ګناهو زموږ په افعالو چې دا ورسي و رسول الله ته هره دوشنبه ورځي کتاب وایي لکه میاشت علیه صلات وسلام د ډېره غمه دغسې پر ملا باندې نری سي دغسې ډنګر سي زما او ستا بخښه په ورځ د آخرت او په قبر کې د الله په حضور کې غواړي نو په لیاز د خدای د علیه صلات وسلام اقوال و افعال په ځان کې راولي فلمونه ورک کړي هندوانو ته په حقارت وګوري هندو کافر دی ټولو کافرانو ته په حقارت باندې وګوري د خپل ملک د پښتنو د اولادو د مسلمانانو په باب باندې دعا وکړي چې خدای دې را اصلاح کړي یا پروردګاره ستا د کتاب په روی خدای دا زموږ ملک آباد وګرځوه زموږ انسانان را اصلاح کړه خدایه الهي زموږ اولادونه را اصلاح کړه ګرانو محترم ورونو دا اوس څه بیان چې ما و تاسو ته وکړي خدای دې د عمل کولو توفیق راکړي اول خپل ځان ته وایم در ټولو انسانانو تر ما مختورن تر ما ګناهکاره تر ما عاجزه په ټول دنیا کې تر ځان بالا نه وینم خدای تعالی عز وجل دې تاسو ټوله و جنت داخل کړي الله دې تاسې پر اسلام باندې برابر کړي الله دې ستاسې اولادونه پر اسلام برابر کړي الله دې دغه ملک په شریعت و اسلام باندې منوره وګرځي الله دې د کفر کمبله ټوله کړي خدای عز وجل دې د انګریزو د اورسو د دې د ملګرو کمبله پروردګار عز وجل ټوله کړي خدای دې په خپله خدایي سره دفع وګرځي الله عز وجل دې زموږ په ملک کې زموږ اولادو ته زموږ ښځو ته زموږ سپین ږیرو ته هغه رقم اسلام و شریعت هغه رقم دینداري راولي کوم چې د خدای تعالی عز وجل خوښوي کوم چې د علیه صلات وسلام خوښوي کوم چې د صحابه کرامو خوښوي کوم چې د خدای د اولیاو خوښوي کوم چې د دغه ملک د پاکو شهیدانو خوښوي خدای دې هغه قانون دلته زموږ ستاسو په ملک کې تطبیق کړي الحمدلله چې موږ تاسو مسلمانان پر خپل اسلام باندې باید شکر وکړو اسلام باید واتو اسلام باید زموږ ستاسو دپاره چې خدای تعالی زموږ روزي ګرځولی دی دا زموږ دین و اسلام لاسونه پورته کړي یا پروردګاره ستا د حبیب په روی مو الهي اسلام قبول وګرځوه خدایه ستا د حبیب په روی مو الهي دین و ایمان قبول وګرځوه خدایه اولادونه مو را اصلاح کړه الهي د دنیا او د آخرت د مشکلاتو مو وساته خدایه ستا د حبیب محمد رسول الله په حضور کې مو مشموه الهي که به ګناهکاران یو خدایه لاسونه د فقر او د عجز مو درته پورته کړي دي خدایه ستا د حبیب په روی الهي